اسلامي امارت د واکمنېدو وروسته د افغان ښځینه سوداګرو لومړی سفر ترکمنستان هیواد ته. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په لومړي ځل ښځینه سوداګرو له هیواده بهر رسمي سفر کړی او د ترکمنستانیو ښځو سره یې سوداګریزې هوکړې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم وایي 15 ښځینه سوداګرو له خپلو محرمو سره د ترکمنستان په سفر کې ګډون درلود او دوی هڅه کوي چې د ښځینه سوداګرو ظرفیت لوړونې او د هغوی تولیداتو ته د نړیوالو بازارونو په موندنه کې هلې ځلې وکړي. په همدې حال کې د ښځینه سوداګرو د مدیره پلاوي غړي فلورا نوري له BBC سره په مرکه کې ویلي چې دوی په دې سفر کې د ترکمنستان د ښځینه سوداګرو سره وکتل او یو شمېر هوکړلیکونه یې ورسره لاسلیک کړل. اغلې نوري زیاتوي چې دوی په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر او د غرنګه د سوداګرۍ له وزیر سره هم ولیدل.